تا خو خپل عزت خرڅ کړی دی رقیبه زه پښتون یم خیال ساتمه د عزت اوس توره په لاس کلي کې څه کوم کلي کې د پیغلو لیلام شوی دی یوازې زه نادر د غم باران ته ناست یم که نه کلي په کلي چم په چم ورېږي نه چې تا ته مې پام شوی دی او صبر د زړګي مې تمام شوی دی السلام علیکم مینوالو زه یم منظور تاثیر او تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم اوریدونکو یقینا احاد او آباد به یئ پروګرام کې را سره نادر فدا صاحب ناست دی نوې غزلې تیار کړې دی نادر فدا ته دعوت ورکوم چې د نوې غزل سره په پروګرام کې شریک کړي نادر فدا صاحب ډېره مننه منظور تاثیر صاحب زه به درته غزل وایم غزل نه مخکې راته څو شعرونه وایم زه چې چا سره کړم مینه محبت زه چې چا سره کړم مینه محبت ولې ولې هغه ما نه کړي نفرت او تا خو خپل عزت خرڅ کړی دی رقیبه تا خو خپل عزت خرڅ کړی دی رقیبه زه پښتون یم خیال ساتمه د عزت تا خو خپل عزت خرڅ کړی دی رقیبه زه پښتون یم خیال ساتمه د عزت دا غزل در سره شریک کومه لکه په پاڼه چې شبنم ورېږي لکه په پاڼه چې شبنم ورېږي داسې په زړه مې دا ستا غم ورېږي او ځکه هر څومره درنه لرې لاړ شم ځکه هر څومره درنه لرې لاړ شم یاد دې اشنا په زړګي سم ورېږي ځکه هر څومره درنه لرې لاړ شم یاد دې اشنا په زړګي سم ورېږي او مشکله ده چې زه به ترې ژوندی پاتې شم مشکله ده چې زه به ترې ژوندی پاتې شم چې په ما د کافر جانان ستم ورېږي ډېر ښه دا شعر یو ځلې بیا ووایه مننه مشکله ده چې زه به ترې ژوندی پاتې شم چې په ما د کافر جانان ستم ورېږي او ښکاري چې عشق راله مازغه خراب کړل ښکاري چې عشق راله مازغه خراب کړل ځکه شعرونه په ما کم ورېږي او ښکاري چې عشق راله مازغه خراب کړل ځکه شعرونه په ما کم ورېږي او ساقي واچوه نن یې ګناه نشته ساقي واچوه نن یې ګناه نشته نن مې په زړه باندې صنم ورېږي ساقي واچوه نن یې ګناه نشته نن مې په زړه باندې صنم ورېږي او یوازې زه نادر د غم باران ته ناست یم یوازې زه نادر د غم باران ته ناست یم که نه کلي په کلي چم په چم ورېږي یوازې زه نادر د غم باران ته ناست یم که نه کلي په کلي چم په چم ورېږي زه به در سره یو خپل غزل شریک کړم وایي کله نه تا ته مې پام شوی دی کله نه چې تا ته مې پام شوی دی او صبر د زړګي مې تمام شوی دی او څنګه ناقرار زړګی قرار بشي څنګه ناقرار زړګی قرار بشي بې له تا په ما چې ماښام شوی دی او دا مولا چې لاس وخي په بریتونن دی مولا ته بیا چې طعام شوی دی او دا مولا چې لاس وخي په بریتونن دی مولا ته بیا چې طعام شوی دی او زه شوم غمزده د هغې ورځې نه ما نظر چې تا ته په بام شوی دی او دا بې ګناه بری عدالت کې کوي دا بې ګناه هسې بدنام شوی دی او ټولې کړل خطا وتا منځونو کې بیګرې انسان چې امام شوی دی ټولې کړل خطا وتا منځونو کې بیګرې انسان چې امام شوی دی او هغه کس زمونږ دپاره زهر شي کم انسان چې مشر د قام شوی دی او اوس توره په لاس کلي کې څه کوم کلي کې د پیغلو لیلام شوی دی او دی نشي نه بله نشه نه کوم لاسو کې سیګرټ زمام شوی دی او ولې د منظور به سترګې سرې نه وي
ولې د منظور بستر ولې د منظور بسترګې سرې نه وي خوب چې په ما یار آرام شوی دی ولې د منظور بسترګې سرې نه وي خوب چې په ما یار آرام شوی دی ډیره زیاته شکریه اوریدونکو ان شاء الله بیا به در سره په نیکس پروګرام کې ملاقات کوم تر هغه وخته پورې په لوی الله مې سپارم د الله پامان अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।